ستاسو مثال څه دی؟ ستاسو داسې مثال دی ښه غوږ کېدی اخره جمعه ده بیا به یا راځئ یا نه ستاسو داسې مثال دی یو سړی سیند نه پورې وتو چې سیند نه پورې وتو نو ښځه ورسره وه نو نورې ښځې ولیدې ده ګیلمجمې مبارکم شدا لا بل غم په پاکستان کې یو سړک د دغه نه اوزګار نه دی دا ګګرې کمیسونه یې چولي صاحب دغه چل دی کړي او تاسو هم د منجو غویان ورته اوړئ راوړئ دغه مبارک شه اوس لا نورې ګیلمجمې درته تاڼو ته راولي دغه مبارک شه په ټلیفون کې هم دا ګیلمجمې مبارک شه په بینکونو کې هم دا ګیلمجمې مبارک شه او دا مشره ګیلمجمه چې ناسته ده دا به انشاءالله ته ګورې ټول ملک درته ښځې ښځي که تاسو ښځې نه کړي نو اجړاګان خو به درنه جوړ کړي نو سیند نه پورې وتو ښځه ورسره وه پردی ښځې هم سیند نه پورې وتې نو د پردی ښځې ټولې په شا کړې او سیند نه یې پورې ټول د خپلې وې زه څه وکړم ویل ته په خپله راځه دا غریبه چې پورې وطنو ټوله لمده شوه پردی ښځې چې سیند نه پورې وتې ټولې خپلو خپلو کورونو ته لاړې دی راغی او مغه لمدې سره داسې کېناست ښځې ورته ویل ځکه نه هغو پسې چا څوک دی په شا کړې وي ویل خو لاړې ویل خدای دې کور روان که پردی ښځې دې په شا کړې را پورې ایستې او تا اخر هم رالې لمدې پورې دې شپه شوه که زه دې په شا را پورې ایستې وی نو لږ اوچه خو به ومه که نه دا ستاسو کورونه او بچي او ښځې چې دي دا لمدې ښځې دي اخر مو هم دغې سره شپه شي ټوله ورځ خانانو نوابانو له منډې ترډې منډې ترډې منډې ترډې ووهئ 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 خیال هم راغی دي سهار له راش بېګاله چې راشي مغه لمدې پورې م شپه شي که نه شي دلته زمونږ د بالا مڼۍ کې یو د الیکشن په ورځې مې کتو داسې دې خوا لاړ شئ او دې خوا کښېنئ او ورمنډه کوئ پې او شبه او تکړه شئ او ورغئ ماښام مې چې ولیدو که نه ډېر ستړی او غریب ما ورته ویل هلکه چې چا دپاره د نن سړي پولنګ سټیشن ته استول بېګاله به په هغه خپل ډبل بیډ کې هغه ځای درکړي چې سملې پکې لږ ډبل بیډ هغې ته وایي چې دا ساربه ساربه پکې سملي ډبل بیډ دا معنا چې هغه امبرسری میخ هم ورسره یو ځای پکې سملي هغې ته ډبل بیډ وایي هغې کې فوم پروت دي چې داسې پکې سملې چې ډوب شي لاندې لاړ شي دې ته ډبل بیډ وایي ښه شیخه نو ما ورته وی چې فلاني خان به د بېګاله ډبل بیډ کې پرېږدي ډېر ستړی شوې نن په دې الیکشن کې ویل مونږ بنګلې ته نږدې نه پرېږدي نو مالغه کور دې وران شه چې ته پکې اوسېږي نن دې ټوله ورځ ځان وشلولو هغه دپاره او بېګاله دې په خپل کټ کې یوې شپې ته نه پرېږدي دې سرمایهدارو دپاره ځان شلوئ او نورې شلوئ او نورې شلوئ او والله که دې په کوڅه کې د سپي غوندې هم پرېږدي د سپي دا په کلاو غوږونو واورئ د سپو غوندې تجربه هم په 15 کاله کې ونه شوه چې دې سرمایهدارو د سپو غوندې تاسو استعمال کړئ او بیا په بنګلې په دروازه کې د سپي غوندې ولاړې څوکیدار دې دننه نه پرېږدي قربانېږه د هغه ذات نه چې د چا دروازه 24 ګنټې تا ته کولاو وي دا ځای د چا دی چې دا تاسو پکې ناست دي اوس په دې پوهېږئ چې نن په جمعة الوداع کې تاسو راغلي یئ تاسو له څه میلاو شو دا پوهېږئ تاسو هغه زن طلاقو سره چې ګرځئ خو درته د زوی چپړاسیتوب هم نه میلاویږي که نه که میلاویږي شین مرچکې په ټوله روجه کې په 100 روپۍ کیلو مونږ رانده شو په شین مرچکي پسې په ټوله روجه کې دا غټ مرچکي په 80 روپۍ کیلو هو که نو سره باټینګنې ګوره پلانې دا د جوکې غوندې شکل چې دی بینډی دغه یې ګوره کړک چانو نو دنیا کې درته بینډی میلاو نه شوې او نه شین مرچکې او منډې دې والا څومره والي دي په دې 100 ورځو خوارۍ کې تاسو ته پته ده چې نن ورځ تاسو ته څه میلاو شو نن
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صام، څنګه دي الفاظ، ایمانم و احتسابا، من صام رمضان ایمانم و احتسابا، چا چې د رمضان روزي ونیوي نو د رمضان په آخري ورځ داغه دومره ګناونه معاف شي لکه د سمندر زک چې دی. نن تاسو ته دا خطاب ملاو شي، د سمندر د زګ عمره ګناونه که نن تاسو کړي و الله ټول درته معاف کړي. د شلو ورځو په خوارۍ کې الله د 11 میاشتو د سمندر عمره ګناه در معاف کړه او د ټول عمر په خوارۍ کې د زوی چپړاسي توپ درته ملاويږي نه ملاويږي. اوس اندازه کوئ چې تلل د خان کور ته پکار دی او قتل د خدای کور ته پکار دی. په دې قران کریم کې چې څومره سورتونه دي نو یو سورت پکې والضحا هم ده. د والضحا لفظ ډېر ترجمه حضرات مفسرینو کړي دي، خو ډېر خوانناکه ترجمه علامه علوسی کړي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورې وحی بند شوی و، نو مخالفینو دا پروپاګاندا وکړه چې د خدای پرې خو مخالف فار زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غمزده غوندې شو چې یا الله دا دې څه وایي. نو دا صورت راغی چې درې مهربانه در باندې کومه او بیا د درې قسمه خلقو به خیال ساتي. په دې صورت کې دا الله د درې مهربانو ذکر دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د درې قسمه خلقو ذکر دی چې تبه د دې درې قسمه خلقو خیال ساتي. والضحا اوس خبره د پیغمبر تسلی کوي او دې شفقت او دې مینه ته ګوره. اوس د خدای څخه کار دی قسم خوړل. قسم خو به زه خورم چې ستا تسلی کوم چې کمزور ما بیکار ما چې یقین دې ناراضي نه جی زه به قسم خورم. نو د خدای څخه کار دی چاته قسم خوړل. الله والضحا قسم دی زما ستا په دې خسته مخ باندې. الله مالوسی کلی ومن الناس من فسر بوجه النبي صلى الله عليه وسلم والليل اذا سجى اي بشار النبي. والضحا قسم دی زما ستا په دې خسته مخ باندې. والليل اذا سجى او حبیب زما دې قسم ستا په دې تور زلفي چې په وګوي خوري کې او تور شپه جوړه کې. ما ودعك ربك وما قلا، ما تفریخ نه، ما پریخ نه. وللآخرة خير لك من الأولى، اخرت تا د پاره ډېر بهتر دی د کم ځای نه. اوس خپکیږه ما ولسوف يعطيك ربك فترضى، زر دې چې هغه شی به درکم چې ته پې راضي کېږي. په کوم شي چې ته راضي کېږي هغه شی به درکم. علما لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 1,40,000 پیغمبرانو ته چې کوم اختیارات ملاو هغه ټولو پیغمبرانو هغه اختیارات په دنیا کې مستعمل کړه، ختم کړه. قومونو له خیره وکړه، تباہ کړه، په سیلابونه رااله، په آفتونه رااله، غرق. مال چې کوم اختیار خدای را کړی ولا سوف يعطيك ربك فترضى، هغه اختیار ما په دنیا کې نه استعمال کړی، ما پټ ساتلې. اے پیغمبر یو خبره به داسې منم چې هغه کې به هیڅ چون چرا دی او چې تی یو ځای به منم. پیغمبر وای دا اختیار ما پټ ساتلې دی او دا به استعمالوم د قیامت په ورځ. استعمالوم به کله؟ د قیامت په ورځ. د خدای در به لګېدلې، پیشیانې به کېږي، زه به راوستی شم چې وایا څه وی، زه به دا اختیار پټ راوباسم. وایم بچې الله دا تا ما سره وعده کړې وه چې هغه اختیار به در کوم چې ته پې راضي کېږي. زه اوس په دې راضي کېږم چې زما یو امتي به هم دوزخ ته نه ځي. الله به اعلان وکړي
چې د امتیان راولي او چې مسلمان نامي چې څومره ګناونه کړی هم ورته په نیکای بدل کړي او جنت ته بوزي کار کوي دلته عقل بالکل حیران شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت او دې مهرباني ته وګوره او د خدای دې شفقت او مهرباني ته وګوره ولسوف يعطيك ربك فترضى اوس ګوره الم یجدک یتیما فآوا اے پیغمبره ته یتیم نه وې او بیا اوپاللې چا ته د مور په خېټه وې چې پلار دې وفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم چې وفات شو نو د مور په خېټه او بیا ته د شپږو کالو وی چې مور دې وفات شو نو د شپږو کالو په عمر کې یتیم او یسیر دواړه شو نو الم یجدک یتیما فآوا ته یتیم نه وې اوس چې ته یتیم وې او چا دې سټیج ته راوستې چې د ټول کائنات بادشاہ جوړ کړي نو تباهم د یتیم خیال ساتي تاسو پوه شئ په خبره الم یجدک یتیما فآوا یتیم وې خدای دلا دومره لوی مقام درکړو اوس بتم د یتیم خیال ساتي ووجدک ضالا فهدا د تفصیلات د دین نه ناواقف وي د دین تفصیلات تا ته معلومو فهدا ټول تفصیلات د دین درته خو قرآن غوندي کتاب می در نازل ک او د الف نه تر یې پورې می په ارشی پوي کړي اوس بتم د سکه چې د تفصیلاتو د دین نه ناواقف وي او ما په پوي کړي نو تبه هم په تفصیلاتو د دین باندې اوس خلق پوي استاکار بمدای ووجدک عائلا فاغنا بیا غریب وي دروټه درک بدیم نو ها فاغنا او بیا دروټه درک درته چا پیدا کړو ترې درته سبب جوړ کو او د ابو طالب په کفالت کې ور کړی بیا د 25 کالو په عمر کې بی بی خدیجه درته په نکاح کې راوستا چا د مکه لوی تاجر وا ا دې په نکاح کې رااله نو د بی بی خدیجه ټول تجارت چې استا په ملک کې را دا یو سوال چا کړی غوړه چې د بی بی عائشه فضیلت چتو که د بی بی خدیجه فضیلت چتو دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بیان وی کنه نو فضیلت د بی بی عائشه چتو او که فضیلت د بی بی خدیجه چتو او سوالم شیعه کړو هغه خو بی بی عائشه نه منی کنه آسان خبره تاسو دوا پکار ما ورته وی چې بی بی عائشه چې وا آغا د نبوت بی بی وا د محمد بی بی وا خو ور سره د رسول الله بی بی مو سوا بی بی عائشه چې وا د محمد رسول الله بی بی وا او بی بی خدیجه چې وا غیوازه د محمد ابن عبد الله بی بی وا بی بی خدیجه چې په نکاح کوله په دغه وخت کې رسول الله پیغمبر نو د 15 کالو عمر یو پیغمبري ورته لانه و ملاو نو دغه وخت کې محمد ابن عبد الله او بی بی عائشه چې په نکاح کوله دغه وخت کې محمد رسول الله نو فضیلت د بی بی عائشه چته ځکه چې دا د نبوت په کور کې راغلی دا او هغه د محمد ابن عبد الله په کور کې راغلی و اکبر ما ته وی چې د دې جواب خو ما سره نشته مال بل سوال کوا بل وای خبره داس د کوي خدایم خوای کس
سبا نه لګیا صاحب اختر کله دی اختر کله دی اختر کله دی اختر کله دی اختر دی خدای په تندرو لګي هلته چې چرته ګوټو بني تاسو خو هره ورځ اختر دی پارک ورګورئ دا چرخانې ټینې ونه لګېدې دې ته څه وایي اول خو به دا ښکرې وه که نه او دا ګول غوندې راووتې په هر کور کې اختر دی هر کور بېګاره ته یو هلک وایي مازدیګر ما سره کښېني وایي جي اختر کې به 3 ورځې فلم چلېږي په ټلویزیون 3 واره ورځ مال ښه ویلی و بس یو ګنده لفظ مې ورته وویلو منډه یې کړه تاسو خیال راغی اختر دا خبرې زده کړئ در دی خو وبه شي که نه اختر صاحب اختر په ورځ سال تاسو جوړ کړی زمبی به کېږي هغه ته اختر دی مبارک شه اختر یو چې مال را نه شي چېرته ګوره دا مې درته وویل زما د اختر د مبارکۍ ګوره بلکل عقیده نه ده بلکل نه او چې څوک راشي غصه هم راځي تاسو پوه شوئ په خبره اختر دی مبارک شه ورغاړي وځو اختر دی مبارک شه نه اړه دی مبارک شه خبره د اړه ده چې زما متعلق ستا پړه کې څه دي دا زهرداریان اختر مبارک شه څوک څه کوي او څوک څه کوي درانه خواږه په کورونو کې کښېنئ خپلې چای اوس کوي او ځای کې ناستو صحیح په ارام یا که چېرته ډېر هم زړه دغه شوه دیرو ته وځئ چېرته خپل انجام را یاد کوي چې زما حشر به م سبا داسې د خاورو ډېری به راباندې جوړي دیرو ته وځئ دا ژوندي د زنطلاق بچي د دې قابل دي چې دی له ورشي سړی دا د دې قابل دي بیا دا د کلو خلک به صاحبه زمبی کېږي چې کلي کې چېرته خاني صاحبه دا غلک سربه اجرئ که نه مټیانې پکې یو چایونه مایونه یو دغه یو سربي حجرې له بغیر چاپېر کېږي خان اختر دې مبارک خان به زه په هغه ګرنېټونه مه چې بسمه زه د خان مبارکۍ له د اختر چې لاړم زما په امولاتوب دې حالت زما ګیره دې د سپي په متیازو کله شي چې زه به د خان مبارکۍ له د اختر په ورځ ځم تاسو خیال راغی خان سي خو پیسې ورسره دا پیسې ترې لرې که دا او خر کې څه فرق دی نه په ګیرو یې نه په ډیلو یې نه په څه یې نه په څه خو ړومبی به کېږي ماله به مالته جلوسونه خدای قرآن ته وګورئ دا خلک هم خبر را نږدې نه شي اختر دی او پلانې دی خو به شي که نه که سبا شو که بل سبا دی که بل سبا دی بل سبا هم څه بډې ورته واړي دا روژه چې خوړلې ده دې سره به څه کوئ بل سبا چې کوئ خو ستاسو یو کم دېرش نه راځي دې سره به څه کوئ خیر د هغې علاج به بیا سوچ کوو کېدای شي اتوار له شي اختر سعودي سبا اختر دی سعودي عرب سبا اختر دی زمونږ او د هغې یو فرق احتمال شته چې اتوار خو سبا شپې له به مونږ کې سخانه قاسم علي خان کې یو عزیزانو هلته نه به پته لګوئ چې سخانې نو عرض مې دا و چې دا خبرې زده کړئ ما ورته بل سوال کوه ویل حضرت علی بهتر و که حضرت عمر بهتر و څو ما آسانه خبر الامر اوضح حضرت علی مرید او حضرت عمر مراد حضرت علی د پیغمبر مرید او حضرت عمر مراد حضرت علی په خپل پیغمبر ته ورغلی او ایمان یې راوړی او حضرت عمر چې پیغمبر خدای نه غوښتی چې یا الله دا راته مسلمان کا اللهم اید الاسلام باخذ عمر نو چې کوم سړی پیغمبر د خدای نه غوښتی دا غ رتبه اوچته او کنه چې کوم سړی په خپل راغلی دا غ رتبه اوچته نو حضرت علی نه د حضرت عمر رتبه اوچته وه ځکه چې پیغمبر خدای نه غوښتی و اشیاء ماته وایي چې پو مولانا صاحب ته دومره لوی فلسفي خبره نه ده نور سوال کوه نور وایه ویل بس دا خبرې زده چې یو بېدینه سړی در سره خبره نشي کولی تلفظ در سره نشي کولی زما عزیزانو ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر ته یتیم وې
او یتیمی دی پخپل لیدل دا خبردار چې په یتیم چرته قهر ونه کې او غصه پیونه په یتیم قهر کول غصه کول دا د خدای عذاب لا دعوت ورکول یتیم خو پریږده اسی غریب او خوار داغه د خدای په منځ کې اس پرده نه اس پرده د غریب دل ازاری کول دا الله او داغه په منځ کې اس حائل نه داغه چې د راه راس اسمان ترس راه راس زما عزیزانو په دې اختر کې د یتیمانو خوارانو غریبانو د دې به خاص طور خیال ساتي ګوره اختر یوازې دی نه دی چې ته خپل سکور او خپل بچی او خپل ځان په جوړ دی نه اختر دی دی چې بل په جوړ د بل کور په جوړ او تاسو ته پته ده دا سرسایه دې کې راز څه دی دې کې راز دا دی چې په دغه ورځ د چا خوار غریب یتیم د نغره سور پاتې نشي که د چا نغره په دغه ورځ سور پاتې شو ټول علاقه به په جهنم ته لاړ شي عزیزانو سرسایه چې دا 8.5 روپے ده 8.5 روپے او د منځنه مخکې به ادا کوي چا 14 لیکلی او چا 14 لیکلی نه یو ته می پرون وی چې دړې قجوري خوم دي کنه خدای دې خوار کنه د دړې قجورو حساب بیا ولګاو وای لا خو ډیری خي زکه جا سرسایه والا ولا خو ډیری قیمت په آرام کېنه 8.5 روپے عزیزانو د اختر نه مخکې د کومو جمعاتونو امامان چې بال بچیدار دي او خوار دي او غریبان دي او بل اثر نشتا عمدغه سرسایه او سرمنی اثر ده نو اغله ورک کله کوم جمعات امام خشن غوندې او په زور غوخته و مالدار ولرا کوي کینی موز درته بیا ودسکو نو سرسایه پټه غوندې غریب لورکا خوار مسکین لا او دل آسی او 100 روپے ورکا یا بدمعشی نه بچ شي تاسو خیال راغله نو دا اصل حق دی د مسکین که خیالو کې دی ورځو کې د سیاسي ډلې اعلانو کې چې سرسایه او سرمنی چې دی هغه پلانې ډلې لا ورکي خیال امراغی دی خبردار ستا په پاکستان کې دی وخت کې څومره سیاسي ډلې چې دي څومره دی له سرسایه ورکول یا سرمن ورکول دا تا دی خدای ورمیګ مات ا دې مسکین حق دې ته سیاست چمکالو لغله ورکي یو سیاسي لیډر خو ته ما سره کېنه و یو سیاسي چې ما سره خبرې وکي او ما پړ کې اول به سرسایه ورکم او د قربانې سرمن بم ورک یو خبر نه یې د جاندار پښنو چا تورو چا مستی لیډرانو په تاسو کې لوبه وکړي لوبه